السلام علیکم ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو مو زموږ خوشحاله کېدو وکړم. اوسه په دې زه نن بیا یو ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم د نوې ویډیو سره. هغه داسې ده څنګه کولی شو چې خپلې ویډیوګانې، عکسونه دا فساد کې بند کړو. د دې لپاره یو ډېر ښکلی اپلیکیشن شته چې زه یې تاسو ته ښیم. تاسو به لومړی لاړ شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به ولیکئ کلاک د والټ. دا تاسو ولیکل نو دلته تاسو ته راځي کلاک د والټ سیکرټ فوټو ویډیو لاکر. همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دې باندې چې کله کلیک وکړئ دې ته راځئ. ما انسټال کړی دی، تاسو به انسټال کړئ. نو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی دا، هر څومره ووایو څومره ښکلی دی. نور هم زیات دی، دا ډېر 1,000,000 خلکو ډاونلوډ کړی دی. نو تاسو کولی شئ انسټال یې کړئ. زه اوپن باندې کلیک کوم. دلته چې دا set desired time password and place center button or clock، نو تاسو اوس دلته پاسورډ دې باندې سیټ کولی شئ. نو اول به پکې اول چې دی نو تاسو دا به پېښ کړئ. زه غواړم چې او باندې لسو ته شي، بیا همداسې همدا پاسورډ بیا او باندې لس بیا کوم. اوکې بند بټن دلته تاسو ریکوري ایمیل لکه تاسو نه چې دا پاسورډ یې وشي، تاسو بیا هم کولی شئ چې دا خپل ایمیل په ذریعه باندې دا را خلاص کړئ. نو دلته زما دا ایمیل دی، دلته یې ډن کوم. نو وګورئ دوستانو، دلته تاسو عکسونه رااخیستی شئ. بیا د جمع علامې باندې چې کلیک وکړئ دلته تاسو ته راځئ. نوی فولډر آدر فیل، امپورټ آډیو، امپورټ ویډیو، امپورټ فوټو، هر څه چې تاسو غواړئ. نو زه اوس غواړم چې یو دوه عکسه راواخلم. دلته ما سره عکسونه شته، زه غواړم دا عکسونه راواخلم. دلته تاسو سلیکټ آل هم کولی شئ. او دا هم چې کله سلیکټ شو هغه نه بعد به تاسو دا خپل دې باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو غواړئ نوی فولډر جوړ کړئ ورته، یا هماغه کوم پکچر ته نوم چې فولډر د هغې ته یې واچوئ. خو زه غواړم چې هماغه پکچر مطلب ته راشم. نو دا دی دوستانو، دا خیر شو. او اوس ګورو چې راوځي دی، هېڅ چا ته هم داسې معلومات نه کېږي چې دا به لکه مثال د خبر دا به کوم دې کې به کوم سامان دننه وي. ګورئ زه ورځم اوس د دې ځای نه شاته ځم. ګورئ دا مې چې ووایم دلته صرف کلاک ورسره راځي. نو تاسو چې هر کله ننوځئ بیا دې ته هماغه منځ بټن باندې به کلیک وکړئ. هر کله دا 12 باندې وترېدل نو دا به خپله 15 منټو ته دی او دا به 10 ته دی. هغې نه پس به بیا منځ دباو کړئ. نو ګوره دلته راغلم. خدای دې وکړي چې دا ویډیو هم خوښه شوې وي، له ملګرو سره یې شریکه کړئ. زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، زموږ پاڼه خوښه کړئ، تر څو درته نورې ښې او ګټورې طریقې وښیم. مننه، ښه وختونه.